بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، هیله منده یمه چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دې رخصتیانو نه تنګ شوي ناستئ او خپلې زده کړې مو ترسره کړي وي. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه نن ذاکره بارکزی د لمړي ټولګي ریاضي مضمون د 19مې پاڼې موضوع د مساوي لږ او زیاتو پیژندنې سره ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دوه نورو ویډیوګانو کې د مساوي د لږو او ډیرو په توپیرونو او په حساب باندې پوه شوي او څنګه چې منګه په وکړی شو چې په مختلفو شیانو باندې شمیر او حساب چې کوم ترسره کو. یعنی تاسو یوازې دا نه و چې ګوتو سره، یوازې دا نه و چې د لوبیا دانو سره، یوازې دا نه و چې مثلا د وړو شکلونه چې کوم موږ تاسو ته وښودل، یعنی نه یوازې هغې شي سره تاسو شمیر په هر یو شي باندې حداقل تاسو کولی شئ چې یو خپل پنسل راواخلئ او واړه واړه خطونه هم په خپله ورقه کې وباسئ. یعنی هغه وړو خطونو سره هم تاسو کولی شئ چې څه وکړئ، هغه خطونه چې حساب کړئ. حساب کوي، یو طرف ته ډیر وباسه، یو طرف ته کم، یا یو طرف ته او بل طرف ته دواړه یو برابر، چې هغه څه دي مساوي، چې هغه به هم بیا موږ کار کړو او مخکې هم موږ کار کړي سره چې څه رقم کولی شو چې موږ په حساب باندې پوه شو. ښه ګرانو زده کوونکو، نن زموږ د مساوي لږ او زیات پیژندنې اخري برخه ده. اخري برخه په دې معنی چې یعنی موږ 2-3 ورځې چې شی وکړل خپل دا درس تکرار کړه. تاسو ته هم د حساب کولو طریقه در وښودله چې څنګه کولی شئ چې تاسو حساب وکړئ. اوس ګرانو زده کوونکو، تاسو چې شی باید وکړئ، راځئ چې بیا هم خپل حساب، یعنی حساب په یو ورځ، 2 ورځ یا 15 ورځ یا یو میاشت یا یو کال کې نه خلاصیږي. څومره چې تاسو کولی شئ باید چې حساب وکړئ، څومره چې تاسو کولی شئ ولیکئ، یعنی څومره چې ولیکئ، څومره چې حساب وکړئ، هغومره ستاسو چې کېږي د لیک او لوست، آفرین، لیک او لوستم هغومره ښه کېږي، هغومره پویم ډېرېږي، هماغومره تاسو کولی شئ چې په ښه طریقه نور هم چې وکړئ، خپلې نورې زده کړې هم ترسره کړئ. یعنی په اوله کې که تاسو د لیک طریقه زده کړئ، نو وروسته کې به تاسو ته هېڅ ستونزه نه وي. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته موږ چې لرو بعضې د بوتلونو سر دی. یعنی دا تاسو ته موږ مختلفه شیونه دې دپاره ښیو چې دا یوازې په دې نه ده چې تاسو باید ډیر قیمتي شیان پیدا کړئ یا ډیر په ستونزه باندې لاړ شئ بازارونو او ډیر په قیمته بیو باندې شیونه واخلئ. ډیر په ساده شیونو دلته مخکې تاسو کتل د لوبیا دانې وي، د نخودو دانې وي، د غوږونو پاکولو ډکي او قلمونه او اوس چې دي دغه سرپوښونه دي. تاسو په سرپوښونه که چېرته د بوتلونو سرپوښونه ایسته مه اچوئ، یو پلاستیک کې یا یو قطۍ کې ځان سره وساتئ. دلته موږ 2 رنګه د بوتلونو سرونه لرو. دلته تاسو ګورئ چې څو دانې دي. راځئ چې دا سره یو ځای وشمیرو او بیا په دې ځان پوه کړو چې د دې کم طرف ته زیات دي، کم یا کم رنګ ډیر دی او کم یو رنګ کم دی. که دلته موږ یو دانه د دې څخه چې وکړو واخلو او پاس طرف ته کیدو، نو په دې به پوه شو چې کم ډیر دی او کم هر یو کې چې یو دانه باقی پاتې شوه هغه ډیر دی، او که پاتې نشو د هر یو چې زر خلاص شو هغه کم دی، او که نه پاتې نشو دواړه یو برابر خلاص شو نو هغه چې دی مساوي دی. ښه، یو هم زیړ کې خو یو هم آبي. دلته بیا یو دانه آبي کیدو، یو دانه زیړ، دلته بیا یو آبي، بیا یو زیړ، دلته بیا یو آبي، بیا یو زیړ، بیا یو آبي او بیا یو زیړ. چې پاتې شو نه، دا په دې معنی ده چې منګه همدومره سرپوښونه چې دې طرف ته لرو همدومره سرپوښونه هم دلته لرو. ښه، که دلته چېرته منګه 2 نور سرپوښونه هم ولرو په دې شکل، ښه 2 نور دلته ولرو، ښه څه رقم پاتې شي، مطلب چې مخکې ما تاسو ته ویلې که پاتې شو نو هغه ډیر دی. یعنی ښه یو دانه آبي سرپوښ دلته ږدم، یو زیړ، بیا یو آبي، بیا یو زیړ، بیا دلته یو آبي سرپوښ، بیا یو زیړ، بیا دلته یو آبي سرپوښ، یو زیړ سرپوښ، بیا که یو آبي سرپوښ کېدم یو هم زیړ سرپوښ. ښه،
دلته هم کتل چې 5 دلته شو 5 دلته، خو آبي نور خلاص شو او زیات دلته لا اوسه پورې پاتې دي. نو د دې نه موږ چې کومې نتیجې ته رسیږو چې یعنې زمونږه زیړې دانې ډېرې دي او آبي دانې چې دي کمې دي. ښه ګرانو، یوازې موږ نشو کولی چې څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلي تاسو په یو رقم مواد باندې نشئ کولی چې یعنې همیشه باید تاسو سره یو رقم وي. که دلته تاسو ګورئ ما سره د بوتلونو سرپوښونه دي، دا بوتلونو سرپوښ هم په یو رقم کولی شئ چې حساب وکړئ چې ټول په همدې آبي کې حساب وکړئ چې څو دانې آبي دې خواته ډېر دي ها خواته کم دي یا په دې آبي باندې شمیرل وکړئ. او هم کولی شئ چې په مختلفو شیانو باندې لکه دلته چې تاسو دا قلمونه ګورئ، ښه تاسو کولی شئ یو خواته قلمونه کیدئ بل خواته هم بوتلونو سرونه. ښه دلته اوس منګه چې شي دی په عین شکل که حساب وکړو 15 دانې د بوتلونو سرونه لرو، خو دا خو زه پوهیږم چې دلته 15 دي، لیکن تاسو هم ماشاءالله پوهیږئ، خو بیا هم کله چې هر شی دی باید چې هغه دانه دانه حساب کوي، لکه 1 2 3 4 5. دلته دا څو دي 1 2 3 4 5 15 رنګې دی خوا 15 بوتلونو سرونه دی خوا. او یا کولی شي چې د یو نه کم کوي او بل همداسې پرېږدئ. کم طرف ډیر دی کم شی نه ډیر دی چې دی قلمونه ډیر دي او سرپوښونه کم دي. دا یوازې د دی په اندازه نه ده چې کم یو غټ دی کم یو وړوکی دی، دې کې صرف منګه غواړو چې تعداد معلوم کړو. که تاسو دلته وګورئ چې منګه د لوبیا دانې دلته حسابو، دلته که 15 دانې لوبیا دانې هم کیدو، دا په دې معنا ده چې دا دواړه چې دي مساوي دي. او یا دام کیدو په 2 شیانو نه په 3 او په 4 شیانو تاسو حساب کولی شئ. لکه دلته منګه 15 رنګې لرو، صحیح ده، 1 2 3 4 5 سرپوښونه، 1 2 3 4 5 رنګې، 1 2 3 4 5 لوبیا دانې. منګه ویلی شو چې دا ټول مساوي دي. صحیح ده چې دا واړه دي او دا غټ دي، خو نه منګه د دې غټوالي او د وړوکیوالي خبره دلته نه کوو. دلته منګه صرف حساب غواړو، پوه شو، که دا واړم دي هم 15 دانې دي، څو دانې دي که په دانو یې شمیرو 15 دي، دا که غټم دي 15 دي، او که دا اوږد شکلم لري دا هم 15 دي. یعنې ویلی شو چې دا مساوي دي. په دې منګه دا نشو ویلی چې نه که دلته 2 دانې می او دلته مثلا لوبیا دومره یې، موږ نشو ویلی چې نه دا ډیر دي ځکه دا ډیر ځای نیسي. دا وګورئ دا دې نه غټ دي. که دلته منګه 10 دانې نور هم لوبیا دلته ډیره کو هم د دې په برابر نه کیږي. خو دلته زموږ هدف صرف د دې د تعداد نه دی، د دې د شمیر نه دی چې څو دانې کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو اوس په دې پوه شوئ چې د شمیر مسله په دې نه ده چې کم یو غټ کم یو وړوکی دی، صرف منګه د هر شي په تعداد باید پوه شو. چې ګرانو زده کوونکو، څنګه چې ما په شروع کې تاسو ته ویلي چې نن زموږ د دې زده کړې چې شی دی آخري برخه ده. دا په دې معنی چې په دې کې تاسو د حساب ټول شیانو باندې باید پوه شئ چې کم د کموالي، د زیاتوالي، د غټوالي، وړوکیوالي، چې یعنې د دې مسله په حساب کې نشته چې کم غټ دی کم وړوکی. چې کله موږ دانې غواړو حساب کو نو هغې کې تاسو غټ او د وړوکي موضوع باید پکې یاد نه کړئ. په دې باندې تاسو پوه شوئ چې ډیر څه ته وایي، کم څه ته وایي، په کومو شیانو باندې تاسو شمیر کولی شئ. لکه شمیر خو په هر څه کیږي، خو دا نه ده چې ټول باید یو رقم شی نه یا همیشه باید تاسو 2-3 رقم شیونه پیدا کړئ چې شمیر وکړئ. ما تاسو ته په مختلفو شیانو باندې دا شمیر وښوده چې تاسو وروسته په دې فکر نشئ چې ښه ښوونکي خو په قلمونو باندې شمیر وکړه، موږ سره قلمونه ډیر نشته، اوس موږ څنګه شمیر وکړو. ښه ښوونکي خو بوتلونو په سرونه باندې شمیر وکړه، موږ سره خو هغه نشته، اوس زه څه رقم شمیر وکړم. نه، تاسو
د ډیر ابتدایي شیانو نه چې د لاس نه نیولې د لوبیا دانو پورې تر قلمونو پورې تر کور هر وسایلو پورې یا خپل د لوبو شیانو پورې تاسو کولی شئ چې شمیر ترسره کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس که زه دلته دا قلمونه کیدم او دې طرف ته کیدم، ښه دلته مې 15 دانې ایښي، دلته څه ډیر تعداد دی او دلته هم دا تاسو شمیرئ چې څو دانې دي. 1 2 3 4 5. ښه اوس تاسو ماته دلته ووایئ چې کم د کم نه ډیر دی او کم د کم نه کم دی. ښه دلته اوس موږ په دې پوهیږو چې د دې تعداد د دې دواړو نه ډیر دی. که دا نه وي دا دواړه خپل منځونو کې مساوي دي، یو برابر دي، 15 قلمه 15 سرپوښه. که چیرته دا یو دانه کمه کو، ښه دا د دې نه ډیر دی، بیا هم ویلی شو چې دا د دې نه ډیر دی ځکه دا 4 دی او دا 15 دي، او دا ټولو کې کم یو دی، همدغه ټولو کې ډیر کم یو دی دا. چې اوس انشاءالله تاسو په خپل راتلونکي زده کړه کې به د دې په علامو پوه شئ چې کله تاسو دلته ډیر یا دلته کم لرئ، کومه علامه باید چې د دوی منځ کې ولیکئ چې انشاءالله هغه تاسو په خپل راتلونکي زده کړه کې څه کوئ؟ یادوئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دا وه ستاسو نننۍ زده کړه چې د کمو، زیاتو او د مساوي په توپیرونو انشاءالله چې ډیر ښه پوه شوي یاستئ او هیڅ ستونزه پکې ونه لرئ. تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا تاسو ته د دې علامو د زیاتو او د کمو علامو نښې تاسو ته در وښیم، بیا هم تاسو په لوی الله سپارم انشاءالله چې خپل درسونه وویئ او خپل چې وکئ شمیر ته همدغسې ادامه ورکئ څو چې شمیر کې هیڅ ستونزه ونه لرئ. ښه ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې تاسو په دې ټولو پوه شوي یاستئ او راتلونکي زده کړه به زمونږ د دې کم او زیاتوالو شمیر چې تاسو پرې پوه شئ د دې د نښو ښودل به چې نښې څه رقم دي. تر راتلونکي پورې تاسو په لوی الله سپارم. خوشحاله او بریالي اوسئ.